ولري او موږ د نړیوالې مؤسسې نه هم دا غواړي چې د موږ غریبو خلکو سره د غریب ملت سره د سخت کوشش وکړو همت وکړو او دغه مرسته وکړو هر قسم مرسته ته ضرورت دی کلیک د موږ نشته او د موږ حکومت سرپناه شته د موږ د خیمې ضرورت دی او د موږ دغه قوم ټولې و مرسته د خوراکي مواد تکل ضرورت دی ځکه چې ټول شایونه یې په خاورې لاندې شوي دي په مځکه لاندې شوي دي حتی څوک ورنږدې کېدای نه شي ځکه چې دوی کورونه ړنګېږي د نړولې په خلک دي دې وجې نه موږ د ټولې نړیوالې نه او خپل امارت اسلامي نه دا غواړو چې د موږ سره د ټولې دغه شی مرسته وشي او په وخت وشي او موږ د دغه امارت اسلامي ډېر سخت شکرګزار یو چې موږ سره ډېر چټک کارونه وکړل د وزارت دفاع نه د اردو نه د دغه نورو ټولې ادارې نه موږ سره مرسته شوي دي خپل چورلکې په کار اچولي دي او موږ سره هغه زخمونه نقل کړي دي او د موږ سره په سلګونه زخمونه هم موجود دي نقل کړل او د موږ سره مطلب دا دی چې دغه اوس بل خلا نور شهیدان چې دي هغه په هر شي تجهیز او تکفین کې د موږ سره ډېره مرسته وکړه او خدای پاک دې دغه امارت کوي د مولاري والسلام